سلامونه ملګرو، خدای دې تاسو په ټوله ته روغ او جوړې. ملګرو، زه یوټیوب ته بیرته راغلم. تقریبا نن څخه 2 میاشتې څه کم 2 میاشتې کېږي چې زه یوټیوب ته ما ویډیو نه چمتو کړی. خصوصا ځکه زیات ملګرو په واتساپ کې ماته میسجونه کړي چې ته ولې ورک کې ولې یوټیوب کې ویډیوګانې نه جوړوي. ملګرو، ستاسو مینځ څخه زه ډېر زیات منندوی یم، ځکه ما خو لار کې انټرنیټ ته لاسرسی نه درلوده، نو کله هم چې ما خپل واتساپ را خلاص کړ، خپل مسېنجر مې وکتل، نو ستاسو مسېجونه مې وکتل، نو ډېر زیات خوشحاله شوم چې د دوی مینه او محبت ما سره څومره زیات ده. همدغه ستاسو دعاګانې ملګرو چې زه خپل هدف ته نیمایي راورسېدم، خو خپل هدف ته مکمل توګه نه یم رسېدلی. په زیاتره ملګري دا مسېجونه کوي چې تا خو ډېر لنډ هېواد ته تللی، خو ولې دومره ځنډ درباندې ووته. ملګرو، اصلا خبره داسې ده چې زه کله ما هم له خپل کور څخه حرکت راوکړ تر نن ورځې پورې، نو ډېر زیات مشکلات سره زه په لاره کې مخ شوم. یعنې داسې وایي چې تقریبا ورته وایم تاسو ته اوس حالات څه درته وایم، که چېرې تاسو ته زه وغږېږم واقعي ستاسو زړه به هم ډېر زیات خفه شي. خو په لاندې توګه درته وایم چې اوس شکر الحمدلله روغ یم. نو دې ویډیو څخه وروسته موږ په یوټیوب کې ویډیوګانې اپلوډ کوو، ستاسو مشکلات به حل کوو. تاسې کولی شئ نور موږ ته میسجونه پرېږدئ، یا کوم پوښتنې چې موږ ذهن کې وي هغه به موږ درته حل کوو، او داسې به یوه ویډیو درته چمتو کوو. بیا هم ملګرو ته زه یوټیوب ته راغلم، یوټیوب ته زه بیرته ویډیوګانې چمتو کوم، هغه ویډیوګانې کوم تاسو ستونزې لرئ، هماغه ستونزو په مطابق تاسو ته ویډیوګانې جوړوم. نو هیله چې ما څخه خفه شوي نه وي، ځکه ډېر وخت کېږي زه خپل سبسکرایبرو ته ما ویډیو نه وه چمتو کړې. بیا هم که څه مشکل لري، واتساپ ګروپ مې ستاسو په مخ پرانیستلی دی، کولی شئ خپلې پوښتنې مو ما سره شریکې کړئ. نو تر راتلونکي ویډیو پورې مو په خدای سپارم، هر چېرې چې یاستئ ښه ادب آباد اوسېږئ.